د کہانی شروعات کیږي د شپېتو کالو بوډانا چې داغه نوم آیرن هډ وي او داغه سر د تانبې نه مضبوط وي او ورکوټوالي کې داغي ماستر آیرن هډ او داغه رور خور لاړ ډېر خطرناک کونګ فو ټریننګ ورکړی وي چې په وړو کې عمر کې آیرن هډ بغیر درد محسوسولو په سر به خخت ماتولې او داغه رور آیرن کروچ د تانبې په ډنډې باندې او وخلو د بدن نازک ځای مضبوط کړی وي او داغه خور رور پچغه به د سړی نه ساو خکله چې هغه بلک شان خاندل نو د خلکو به د غوګونو پردې وشلولې او هغه به روزانه د مرګ پریکټس کو هغه سره به 15 ګلاس ماتول او په ورګوډوالي خو بټول خلکو د دوی صفت کو او چې څنګه د دوی عمر زیات شو نو د خلکو دلچسپي په دوی کې ختم شوه او دوی لګبګ ټول عمر به روزګار وي او د دې د وجه په آیرن هډ باندې په لکو قرضوي او یو ورځ قرضې غشتلو والا د کور ته راشي او د کور نه ټول سامان اوچت کی او د کې د یو سړی نظر د په سرټیفیکیټ باندې ورشي نو ورته وی چې ټول ژوندۍ دی په دې بیکار شیز باندې تیر کړه او دا غي نه ورته سمېلوم نشو او اوس آیرن هډ د خپل ژوندۍ نه ډیر زیات تنگ وي او هغه خپل ژوندۍ بدلولو غوښتل او د شپېتو کالو په عمر کې هغه اوس نوکرۍ پسې وځي او یو ورځ آیرن هډ په لار روانې چلته دی ګونډګان ویني چې هغه په خپل کې پیسې تقسیمي او آیرن هډ چې دا دومره پیسې وویني نو هغه دا فیصله وکړي چې زبم د دې ګروپ کې شامل شم او هغه دوی پسې شاته را روانې چې دا غي اډي تر ورسي یو رایکر نومې سړی دی ونیسي او چې څنګه بهر شړی نو دوی کې د دې مشر ځای راشي او ورته وایي چې دا کاکا خو دې خبره ته پرې دی کنه چې د اخر وایسو نو چې دا ځای د آیرن هډ دا خبره ووري چې د زموږ ګروپ کې شاملېږي نو ورپسې ډیر زیات او خاندي او آیرن هډ ورته د خپل طاقت خودل یو مکو غواړي خو دوی د هغه ځای نه وشړي او د شپې آیرن هډ لا لور ملاویدو د پر راشي خو آیرن هډ یو خوددار سړی وي هغه د لور نم پیسې نه غواړي او یو ورځ آیرن هډ د ځای کسان ګوري چې د په قسم باندې داغي گاډي مخه ته راشي او اوس هغه د پولیس د لفړې د بچ کېدو نه د خپل اډې ته راولي او اوس چې زایم د جذبه وګوري نو هغه خپل ګروپ کې شامل کی او ورته وی چې ته به د یو زیدي سړی نه پیسې وصولې او هغه د خبره اومني او هغه تلاش کول پسې وزي او هغه یو غټ بزنسمن وي چې هغه خپل کسانو سره په یو ریسټورانټ کې ناست وي نو دلته آیرن هډ د بزنسمن ته وی چې پر ځمان د چپ جاب د پیسې راکا خودلته د بزنسمن د خبره اونمني او ورته وی چې د دې نه ځه خودلته آیرن هډ د په خوراک کې لاړې ورتوږي چې د سره د بزنسمن ډیر زیات غوسه شي او هغه د په بوتل باندې په سر اوخي خو د شاته کېدو نه مخکې آیرن هډ په خپل سر باندې 10-12 بوتل نور ماتي کی چې د سره دلته آس پاس خلک د بزنسمن ته وی چې دا ټول ستاده وجه نو دلته د بزنسمن ډیر زیات شرمنده شي او هغه د خپل کریډټ کارت ورکی دلته چې ځای دا مشکل کار پورا کولو د وجه ځای د 30% کمیشن ورکی او دلته چې د ځای خاص سړی رایکر د آیرن هډ باره کې صفاتونه ووري او هغه د خلاف ډیر کوشش وکړي چې د دې نه لړکم خو داغه کوشش بیکار لاړ شي او په یو میاش کې آیرن هډ ډیر زیات پیسې وګټي او هغه خپل کور د نوې سامان نه ډک کی خو هغه د دې باره کې خپل کسانو ته یعنی رور خور او ماستر ته نی ویلې ولې چې اغي د بګونډاګرده د کلم پرې نه دی او هغه یو ورځ یو باونو میسړی نه پیسې وصولولو د پاره لاړ شي او آیرن هډ همیشه د پاره ماغه خپل سر به وخو چې د سره باوم زر دله پیسې ورکی او هغه د ځای لروړي هغه پیسې نیمي وي نو دلته وته دارای کوي چې د دې ګینګ رول دا دی چې پوره پیسې به وصولې نیمي به کلم نه راوړي تاله پکار چې تا 3 لک روپے راوړي خو تاسو صرف 30000 روپے راوړي او دلته رایکر د آیرن هډ ډیر زیاته بیزتی وکي نو آیرن هډ مرته په غوسه کې وای چې زب زر دا پیسې تاسو له 3 ورځې کې راوړم نو دلته ورته دوی وای کو تا دا پیسې په 3 ورځې کې راوړې نو ته به دا پیسې د خپل جیب نه ورکې او د شپې په ټایم کې رایکر د خپل کسانو سره په آیرن هډ باندې حمله وکي او هغه د باو د لونا کاغذونه مشلې او اوس آیرن هډ د پاره د باونه پیسې وصولول نور مشکل شي او هغه چې څنګه کور ته راورسي نو د کې ولا یو بل سړی د لون پیسې راوړي نو آیرن هډ ډیر زیات خوشاله شي ول چې هغه ته د لون پیسې ملو شوې خو دلته د آیرن هډ لور پولیس سره راشي او هغه ته دا لګي چې دا سړی د آیرن هډ نه قرضا غشتلو د پر راغلی دی نو دا پولیس د زر د پیسې ورکي او د هغه ځنه او شړي خو آیرن هډم دوی د خپل کار باره کې نشو ویل چې د سره دغه د لاس نه دغه پیسې اوزي او یو ورځ پولیس د غلا په تحقیقات کې د باو کور ته راشي خو البته موږ ته پته ولګي چې باو وایي چې ما د خپل مور د علاج لپاره د پیسې پټې کړې وي نو د سره هغه د خپل خاندان نه معافي غواړي او ورته وایي چې آینده د لپاره بزدا کار کلم نه کوم او د کې پولیس د باو د مور له لګي پیسې ورکي د علاج لپاره او یو ورځ آیرن هډ د ټول په مخ کې د باو نه قرضه غواړي نو دلته باو د خلک په کنځلو شي ورته وایي چې دله د خپل قرضه ورکه کنه خو دلته باو ډیر زیات لیونی شي او هغه د آیرن هډ په شانزان په سر اوخي چې د سره هغه سر زخمی شي او ویني شي خو د کې چې آیرن هډ دا ویني په دمانده ترس راشي او هغه یو رومال روباسي او دله دا وینه صفا کی او هغه دا سوچ کې چې هغه د پیسو د پاره دومره ښکته شو او دلته رایکر او ځای په دمانه نظر ساتي او اوس ځایم د آیرن هډ په قابلیت باندې شک شي او دلته د غوګونو ډکولو د پاره رایکر وته ډیر ارسوي خو ځای ورته وای چې 3 ورځې پورې به صبر کوو او یو ورځ ماستر او د غرور خور دغه کور ته راشي او چې دا دومره ګران سامان د پکور کې وویني نو هغه نه تاسو کې چې ته دومره مالدار څنګه شوي او دلته ورته دی وای چې ته ضرور د خپل کار د پاره دا تا چې کم کونګ فو زده کړې د دې
استعمال کې او دراصل د چې د کم ګنګ د پاره کار کو هغه ګنګ به غریبانو لا په سود باندې پیسې ورکړي او هغه به بیا په زور اغشته چې د سر آیرن هډ ډیر زیات شرمنده او هغه د خپل پیسې ورته په ټیبل کې دي او ورته وایي چې دنه پس به داسې کار کلم نکوم او هغه چې د دومره پیسې ویني نو هغه مزدا فیصلو کې چې مونږ به مو دومره پیسې ګټو ځکه چې هغه چې ټول مرم ټریننګ وکړو او ست جوړ نشو اوس په مونږ د خپل بانک اکاونټ ډکو او ځلته دویم آیرن هډ سره یو ځای شي او دا کار شروع کی او هغه په غنټو کې په زرګو پیسې وګټي خو دلته اوس هم باو پاتې هغه د لون نی ورکړي خو دلته ورته باوي چې ما سره بيخي پیسې نشته نو دلته ورته دوی وای چې کور خوشتا دا خرڅ کا نو هغه نه پس مونږ مني خو دلته اوس دوی مجبور شي او دارور یو شان چغي شروع کی چې پیسې را لراکا او هغه لګاتار 2 ورځې پر یو شان داسې چغي وای چې دینه باو ډیر زیات تنگ شي او هغه د خپل کور خرڅ کی او اوس دوی دا ټوله پیسې ځای لروړي او چې ځای دا پیسې وویني نو هغه د راکر ډیر زیاته بیزتیو کی او هغه آیرن هډ خپل خاص کس جوړ کی او هغه یو میاش پورې یو شان دغه سي طریقه کوي او د خلکو نه پیسې وصولي او هغه اوس ډیر زیات پیسې وګټي او اوس د عیاشه ژوندۍ شروع کی او هغه نور ګونډګانو لم ټریننګ ورکي چې هغه دغه سي طریقه اپناوي او وصولي کوي او آیرن هډ سالګری واغه یو شاندار پارټي کی دي او اوس وته ځای رنګو کې ورته وي چې د دې ګنګ لیډر یان را روان دي او اوس یان دا ټول خپل گاډي ته روغواړي او خپل بل ترکیب باره کې ورته وي چې مونږ به سټوډنټانو له پیسې ورکو او په زور به بیا دغه پیسې سره د سود اخلو او اوس دلته آیرن هډ دا ترکیب خوښ نشي او هغه یو ورځ د کالج نه د یو جنې نه وصولي کوله چې دوی هغه سي طریقه اپنو کی او آیرن هډ چې د جنې د مجبورو ویني نو ډیر زیات شرمنده شي او دا خبره د دماغ وستلو د پاره هغه خپل وسیله لاړ شي او هغه په یو کشته کې یو هفته تیر کی اول د ډیر زیات مزي وکي او دلته اوس دوی د جنې راولي په زبردستۍ لون غواړي او بل خو آیرن هډ د باو مور او د غلور وویني چې هغه سره اوسېدو د پاره کور نه وي چې دلته ورته د لوري وي چې دا ټول هرڅه د آیرن هډ د وجې شوی دي او په دې کې د آیرن هډ د نوسي او دغه وړې ماشومې په منځ کې جګړه شروع شي نو دې کې د نوسي د بوتل راواخلو چې څنګه د ماشومه په وي دې کې آیرن هډ را مخې ته شي او هغه په سر ولګي چې دې سره پړم بيزل داغه د سر نه وینه راشي او آیرن هډ ته دا احساس وشي چې هغه څومره غلط کار کوي او اوس آیرن هډ د دې ګنګ د پرېخودو فیصلو کی او هغه د دې لیډر یان لورشي ورته و چې زوز دا ګنګ پرېدم خو آیرن هډ د دوی یو خاص سړیو خو په دې پرېخودو باندې یان ورته سو نه وي او ځلته لنګ ډیر زیات زخمی وي ځکه چې هغه د ځای کسانو ډیر زیات وهلي وي او یان د آیرن هډ نوسیم اغوا کی چې دې سره آیرن هډ ډیر زیات غوسه شي خو دا غي نه مخکې هغه د باو مور له پیسې ورولېږي چې په دې ځان له کور واخله او دې نه پس آیرن هډ د خپل کسانو سره د ځای اډې ته راورسي نو د ځای کسان چې د دومره هتیار ویني نو هغه ډیر زیات ویریږي خو په دې کې د رور نه د دې هتیار ټریګر د باو شي چې دې سره دوی ته پته ولګي چې دا هتیار هو نقلی دي او دلته اوس دوی گیر کی او دوی چې څنګه د آیرن هډ په سر باندې تمانچه کی دي چې دې کې پولیس په دې باندې حمله وکړي ځکه چې هغه ته د دې د ایلیګل کاروبارونو باره کې پته ولګي او اخر کار دوی ځای او یانم گرفتار کی او اخر کار آیرن نوز دا ګنګ پری دي او هغه قسم خوري چې د خپل طاقت د وجه غلط کار کلم نکو او دې سره دا کہانی ختم شي. تاسو دا کہانی خوښ شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.